ولې دا جمهوریت کې خو موږ څه په اسمان کې نه خو په دغه افغانستان کې وو. په دغه افغانستان کې اول ما په کول په سر کوه د لنډغرو کورته او دسمال به مې اچو په فارسي به مې خبرې کولې چې ودرېږه څوک مې زندان ته د طالب په نامه باندې بونځي. دغه زندانونه غوڅ اکثریت له پښتنو نه و ډک. قوم پرستی کوم جیتو همدغه پارلمان کې د من افغان نیستم خراسانیستم دا چیغې وانه اورېدل سولې. تاسو د پارلمان غږونه کوئ، په دغه پارلمان کې بوتل جنګي نه وه. تاسو د عدالت او د دیموکراسۍ خبرې کوئ، دغلته د افغان پیغلو عفت تر پښو لاندې نه شو. تاسو نه لیدل چې قضایي سیسټم مو تر دجې په فساد کې ښکېلو. تاسو نه لیدل چې د ملي اردو جنرالانو د ملي اردو کوپونه او ماشونه خوړل او د هغوی غوښې او هډوکې خرڅول بیرته یې دغه اسلحې په طالبانو خرڅوه. تاسو ونه لیدل چې همدغه د ملي اردو جنرالانو د ځان د حفاظت په خاطر له طالبانو سره پروتوکولونه کړي، عسکر به وژل کېدل، دوی به بېغمه د سیمټي دیوالو شاته ناستو. ما مخکې هم درته ویلي جمهوریت په ړنګولو کې 30% طالب او 80% په خپله جمهوریت و. یو د بل په خلاف درېدلي وو، یو د بل په خلاف کمپاین کوه. اداري فساد اوج ته رسېدلی، د امریکایانو شتون د قدرت جزیرې جوړې کړې وې. نن چې طالب راغلی ده، زه دا بحث نه در سره کوم چې دا د قطر په معاهدې راغلی ده، امریکا راوستی، ټرمپ راوستی که بایډن راوستی ده. ته خو هم ولاکه له اسمانه راغلی خو به 52 باندې راغللې. د طالبانو نظام دې ختم که په کابل کې د واګې لاسته راوړلې، لنډغر دې راوستل په افغانانو باندې د حاکم که کله به چې نه هم تاریخ د مسعود د وژلو، د عبدالعلي مزاري او د دغه لنډغرو د وژلو ورځې شولې، برچې به در سره وي، تمانچې به در سره وي، د کابل په ښار کې څوک ګرځېدلی نه شو. هغه ورځې ولې مونږ هېرې کړلې؟ زه وای پښتونه ویښ شه او پښتونه ویښ شه، پښتون ویده ده چې کله ورته یې پښتونه ویښ شه خیرات ته بس کمپل سره منډه کي. وروره دلته نه افغانیت نه اسلامیت نه پښتونولي و هیڅ شی هم نه و، هر څه تر پښو لاندې و.